بله خبره دا ده چې ګوره په دې کله د غټ اختر د اروزې راځي که نه نو په دې کې د پاکستان یو آیین کې یو شک دی هغې ته ویلی شي C298 د هغه شک مطابق دا فیصله شوې ده زمونږ د پاکستان او د مسلمانانو د طرف نه په آیین کې چې کوم غیر مسلمه دي که نه په پاکستان کې که هغه قادیانې دی که هغه بل دی که هغه بل دی د هغه دپاره یاد ساتئ ګورې نه د اختر دپاره د مونځ دپاره راجمع کېدل شته چې هغه راجمع شي او د اختر مونځ چېرته وکړي نه د هغه دپاره ګورې قرباني شته که چرې تاسو په داسې علاقو کې پاتې کېږئ چې هلته کې قادیانانی او هغه د مسلمانانو په شان راجمع شي او د مسلمانانو په شان د اختر مونځ وکړي یو غټه جمع راټوله کړي یا هغې چې دی نو تاسو یې صحیح کوئ په کور کې اکثر پټ یا په خپل بیټک کې یا په خپل حجره کې پټ هغې قربانۍ کوي نو یاد ساتئ ګورئ دا د پاکستان آیین دی C298 د هغې د آرټیکل مطابق کم چې دا قادیانان دي ته د پاکستان آیین کافران ویلی دي او د هغې د وجې نه دی قرباني کولی شي او نه دی د اختر مونځ ته راټولېدی شي چې د اختر دا مونځ په یو ځای باندې وکړي نو دا ګورې د دې غټ اختر ډېره اهمه مسله ده که داسې قسمه خلک تاسو ولیده نو سیده تاسو ځئ او په تاڼه کې به درخواست ورکوئ او په هغې کې به دا لیکئ چې زمونږ په دې ځای کې دا پلانکي کور والا قادیانان دي دی په پلانکي ځای کې د اختر مونځ وکړه راجمع شوي یا په کور کې دننه قرباني وکړه دا به تاسو تاڼې ته او پولیسو ته خبر ورکوئ نو یاد ساتئ په دې کې ګورئ که چا داسې وکړو یا قادیانی قربانی وکړو یا د مسلمانانو په شان د اختر مونځ وکړو نو په دې کې 3 کاله قید دی دی به بالکل دی ته اجازت نشته چې دی د مسلمانانو په شان قربانی وکړي او دی د مسلمانانو په شان راټول شي او د اختر مونځ وکړي صحیح ده که نه یو مسله دا هم ډېره اهمه ده په دې ورځو کې